أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. دے آیتونو کریمو کے اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مومن مسلمان بندہ او دا کافر یو مثال بیانی. اللہ فرمائی چکم مومنان دی مسلمانان دی اللہ وی زما بندگی کی نو دا دی دا پارا پرز دا آخرت دا قیامت پرز جنتون دی نعمتون دی او دا شانت دا جنت چکم درجات تی دا با مومنانو تا ملاویگی. اللہ دی زمان دستاسو دا طول نصیب کی. دوی مدالا دا کافرو دا اللہ فرمائی چه کافران با پا جہنم کی دا خپل مخون با دا جہنم دا عذاب نا بچ کی پلاسونو سرا پخپو سرا کلب دا مخون یو طرف تاڑی کلب بل طرف تاڑی لیکن دا عذاب نا بچ کے دل نشتا. پا دنیا کی چه منگو تاسو سوچو کو گورے چه مثال منگ پلار روانو یا ناسیو چه مخی تسشی رازی نو منگ سکو لکا لاز داسی کو کنا یا مثال سو گزار کی نو منگ زر دے مخت لازو نیسو نو اللہ دا سی مثال بیانی دا کافرو چه دا قشان با دا قیامت پا ورس که دا کفار دا خپل مخونا دا عذاب نا دا بچکول کوشش کی و اللہ وی دی بزان نشی بچ کولی اور دا خبر اور کتابونو لکلی دی چه کل کافران جہنمیان جہنم تو غرزولی کی گی خدای دن تی بچ اساتی نو دا جہنمیان کافران دی لبلاسون تڑلی شیوی لاسون با تڑلی شیوی خپی با تڑلی شیوی پر مخی با جہنم تا غرزی گی. نو دا کافران اللہ فرمائی دی آیات کریمہ کی کدی زان دا مخونا دیر ام دا عذاب نا دا بچکول کوشش او کی خوب عذاب نا بچ نشی. دویم خبر اللہ کی دی بل آیات کی ویل کا دا کافران پاسقان مجرمان دا عذاب دا بچکولو دا پارا پا پیدیا کی مال ورکی بچی ورکی جیداد ورکی اللہ دا بتنا قبلی. دنیا کی منگ تاسو سوچو کی وقشا چی دنیا کی منگ تا سا مشکل راشی یا گیر شو سا مسئلہ راشی نو منگ دنیاوی تدابیر اختیارو کنا سوک یو خواہ منڈا سوک بل خواہ منڈا چی زما دا مسئلہ حل شی زما دا مشکل حل شی پیسم ورکو جیدادم ورکو گاڑم ورکو ارس ورکو و چی زما مشکل سرے دا حل شی. اللہ فرمائی رسول اللہ مبارک تا ویل که دا قیامت پورز دا کافران پا پیدیا کی دا عذاب دا بچ کولو نا چه منگ دا عذاب دا بچو زمنگ دا بچی واخلے زمنگ دا پیسی واخلے زمنگ دا گاڑی جیدادو نا واخلے و چه منگ دا عذاب نا بچو اللہوی دا قیامت پورز با مال نا قبلی گی دا عذاب دا بچ کولی دا پارا اللہوی دا قیامت پورز با بچی با نا قبلی گی دا عذاب دا بچ کولو نا چه دا چا دا پارا کم پیسل اوشولا اقبی دا کافر دا پارا ہو اللہ صریح حکم کردے خکارا پا خکارا اللہ وی چه دا دا پارا سشے دے جہنم دے چا دا پارا لگ کافر دا پارا کافر ہو پیجا چا اللہ نمانی پا پیغمبر ایمان نلری دا اللہ وحدانیت نمانی دا نور دا شریک و معبودان عبادت کی دا دا پارا خکارا حکم نسدے دا جہنم دے. غوری جی اس کا مومن مسلمان بندہ سو دا گناہ دا وجہ نا خدای مکا جہنم تلال شی اللہ دیم تی بچو ساتی. جہنم دیر بدزیلی دیر بدزیلی دا موک بخلو لگیاو چی جہنم و جنت بخلزم لگیایم تاسم لگیای جنت و جہنم و دوزخ و عذابونا خو لیکن دا موک پستر گولی دلی ندی که دا موک پستر گولی دل کنا قسم دے خلق با دا یر ندی. حضور علیہ السلام یو حدیث تی فرمائی وی کما اللہ نا سوال اکڑلو اللہ بتاسو تا دا قبر دا دی عذاب یو جلک خودلے وی تاسو با دا یری دلا سا دا مڑی خخول پری خودیو
موږ په سترګو څه لیدلی نه دي صرف هم اورېدلی دي. د قیامت په ورځ به دا منظر به الله ښیي. مؤمن ته به الله تعالی خپل مقام ښیي، کافر ته به الله تعالی خپله سزا ښیي. نو کله چې مؤمن مسلمان بنده جنت ته داخلیږي د هغې بیان هم دی. بیا ورپسې په دې بل آیات کې یو مثال دی وی چې کوم بنده الله وی چې مثال د دنیا داسې دی چې یو کس وي یو کس او هغه د 10 کسانو نوکر وي. تاسو نه تپوس کوم یو کس دی نوکر د څونه دی د 10 دی، نو دا 10 واړه به خپل خپل حکم کوي که نه؟ یو به تی مثال دا کار وکړه، بل به تی دا کار وکړه، بل به تی دا کار وکړه، نو دی به تنګېږي که خوشحالېږي؟ به تنګېږي به که نه؟ او چې بل کس هغه صرف د یو کس نوکر دی، نو د هغه خپل نیک ټایم ټیبل ورته معلوم وي چې زما نیک په دې ټایم کې روټۍ خوري، یا زما دا مشر په دې ټایم کې بازار ته به مالیږي، هغه به خوشحاله وي که نه؟ هغه به ښه وخت تېروي. او چې دا بل کس د 10 کسانو غلام دی، د 10 کسانو نوکر دی، هغه بار وخت پریشانې چې زه دو منم که دو منم د دو منم. دقسې مثال الله تعالی د کافر بیان کړی دی. الله مؤمن مسلمان بنده صرف زما بندگی کې الله وي الحمدلله وایي. موږ د چا بندگی کوو؟ د الله. موږ صرف د یو الله بندگی کوو، موږ صرف یو الله ته دا سر ټیټو، موږ صرف یو الله ته سجده کوو. او کافر مشرک هغه د ډیرو معبودانو عبادت کوي، هغه د ډیرو خدایانو عبادت کوي. د هغه دپاره دا دنیا هم د ضلالت ته او آخرت هم څه دی؟ د ضلالت دی. الله دې زموږ د ستاسو د ټولو کامل او اکمل ایمان نصیب کړي. ګورئ جی سبق ته افمن یتقی بوجهه سوء العذاب، آیا هغه څوک چې ډال جوړ کړي د خپل مخ دپاره د سخت عذاب د یوم القیامت د قیامت په ورځ. وقیل للظالمین، او وبویل شي ظالمانو ته ذوقوا چې اوسکې سزا ما دها یعملونو کنتم تکسبون چې تاسو کوم کول تکذیب مو کړو. کذب الذین من قبلهم، تکذیب کړو د هغه کسانو چې مخکې و له دوی نه. فاتاهم العذاب، پس رای هغوی ته عذاب من حیث د داسې طرف نه لا یشعرون چې د دې خیال هم نه و. فاذاقهم الله الخزي، پس اوسه کولو الله پاک په دې باندې رسوایی فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې. ولعذاب الاخرة اکبر، او عذاب د آخرت ډیر لوی دی. لو کانوا یعلمون، که چېرې دوی پوهېدلې. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، الله مونږ بیان کړي دي د خلکو دپاره په دې قرآن مجید کې من کل مثل، د هر قسم مثالونه لعلهم یتذکرون، دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي. قرآنا عربیا، الله وی قرآن دې په عربی ژبه کې غیر ذی عوج، هیڅ کوږوالی پکې نشته. لعلهم یتقون، دې دپاره چې دوی ځان بچ کړي د عذاب نه. ضرب الله مثلا رجلا، بیان کړی دی الله یو مثال چې یو سړی دی فیه چې په هغې کې شرکاء چې ګڼ شریکان وي، متشاکسونه چې په خپلو کې ضد کوونکي وي، ورجلا سلما لرجل، او یو سړی دی چې پوره د یو سړي دپاره غلام دی. هل یستویان مثلا، آیا دواړه برابرې دي شي په حالت کې؟ الحمدلله، ټول تعریفونه لله د الله دپاره دي. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې زیات د دوی نه پوهېږي. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یا الله موږ چې دا کم درس وکړو په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله د خپل رضا سبب وګرځي. خدای زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي.
یا الله دا ناس چې کم ملګري مشران کشران دي چا څه مشکلات ختم کې چا څه پریشانۍ ختم کې وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رب